سلامونه ګران دوستانو مینهواله بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په یوې ویډیو کې ما تاسو د پاوس ایرډراپ په اړه معلومات راوړي دي چې پاوس ایرډراپ کې څنګه کولی شو خپلې سکې بیرته ترلاسه کړو. زموږ سکې سوي دي، نو زیاتره کسان چې پاوس ایرډراپ کې کار کوي یا پاوس ایرډراپ کې مثلا زیاتې سکې ټول کړي، 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون 1 لک 2 لکه سکې ټول کړي دي، نو د هغوی لپاره مهمه ویډیو ده. ځکه دا ویډیو وګورئ چې د خپل پاوس ایرډراپ څخه پیسې ګټئ، او که چیرې مثلا دا طریقه په د پاوس ایرډراپ کې ونه کړئ نو تاسو ته هېڅ سکې نه درکوي، هېڅ پیسې نه درکوي. نو ملګرو په پاوس ایرډراپ کې یو نوی اپشن راغلی، لکه دا کومه تیږه ستاسو ته ښکاري په دې د کوم سکې څه موږ ته وي د هغه سکو په ځای اوس موږ ته تیږه ښکاري. دا د موږ د پاوس سکې اوس سوي دي چیرته دي. نو ملګرو په دې طریقه ویډیو کې زه درښیم چې پاوس ایرډراپ کې بیرته د خپلې سکې څنګه را پیدا کړئ، بیرته څنګه ویډرا ته مثلا آماده کړئ چې تاسو کله دغه لیست 3 یا 4 ورځې کې بعد لیسټېږي سره ملګرو چې دغه څخه تاسو ګټه ترلاسه کړئ، خپل پیسې ترلاسه کړئ، خپلې سکې ترلاسه کړئ. نو ملګرو په پاوس ایرډراپ کې کله تاسو راغلی سئ نو تاسو داسې اپشن راځي، په دې ځای کې به تاسو کلیک کړئ، په دغه ځای کې سئ په دې ځای به تاسو ورته کلیک کړئ، په دې هم چې کله ورته کلیک نو ګورئ ملګرو دغه څو میشنونه لري، په دې کې به دا کمپلیټ کوئ سئ بالغ به تاسو د پاوس ایرډراپونه را پیدا کړئ. ګوره که زه اوس په هم باندې ورته کلیک کړم نو ما ته یو تیږه ښکاري، توره تیږه څه ده ایز پاوس ایرډراپ مثلا څومره سکې در سره هېڅ شی نه ښکاري. نو په دې باندې کلیک کوم، په دې چې کله کلیک کوم ملګرو نو بیا دلته په دې اپشن باندې به ورته کلیک کړئ. نو زه په دې باندې ورته کلیک کوم، نو لږ شان ورته انتظار بستم. نو سو ګوره اولنی ما ته خلاص اوسئ ده، په دې به زه ورته کلیک کوم څه ده، په دې به تاسو همداسې ورته کلیک کوئ. په دې هم چې کله کلیک کړئ نو دا لږ شان انتظار بسئ تر هغو دا یو صفحې ته ځي نو بیرته ته راوځئ څه ده ملګرو. نو دغه د ملګرو دا خپله دغه صفحې ته راځي، پوست مثلا وایي چې سټوري کې خپل ټلیګرام کې نو تاسو دلته په نیکس باندې ورته کلیک کړئ. که نیکس نو پوست سټوري یا سټوري به ورته ورکړئ. نو دا د ملګرو اولنی ټیک اوس مثلا دا دوم باندې ورته کلیک کوم څه ده، په دې ځای کې به دوم ورته کلیک کوم تر هغو دغه هم تاسو ته ترسره کومه. نو په دې باندې بیا زه ورته کلیک کوم ملګرو، په دې هم چې کله کلیک نو اوس بیا یو صفحه تاسو سره راوړي چې اوس څه وایي. نو دلته راته وایي چې مثلا تاسو ټلیګرام کې ټویټر کې تاسو یو پوسټ وکړئ، نو دلته فقط تاسو به ټلیګرام یا په بخښنه سره ټویټر به لرئ، تاسو بیا پوسټ باندې ورته کلیک کړئ. نو دغه پوسټ نو دوم ټیکس په درېیم ورته کلیک کوم ملګرو، په دې ګو باندې زه ورته کلیک کوم. دلته په دم چې کله ورته کلیک نو دلته تاسو ته یو هغه راځي ټلیګرام یو صفحه راځي، دا فالو کړئ تاسو ورته او بیرته به ته راشاته. نو ګوره دا هم ټیک شو ملګرو، او دلته بیا په دې ګو باندې ورته کلیک کړئ، په دې څلورم اپشن باندې نو دا خپله ټیک شو ملګرو، او آخري باندې به ورته کلیک کړئ. نو آخري باندې هم چې کله ورته کلیک نو ګوره دا خپله اپشن هم سو، نو تاسو ته یو ګیفټ درکړي. نو په دې ګیفټ کې ما ته ګوره تقریبا 9500 سکې هم راکړې. نو ښه ملګرو دا کمپلیټ سو سي ده. نو اوس راځم بیرته دلته دغه ملګرو پاوس ایرډراپ دلته راځم هم باندې ورته کلیک چې ما سکې راواوښتې که نه، دا ملګرو تاسو خپله وینئ چې ما سره 28,628 سکې دي. نو په دغه طریقې تاسو دغه اپشن ورسره وکړئ ملګرو، که چېرې تاسو دغه ونه کړئ نو تاسو ته هېڅ سکې نه درکوي. نو دا زموږ نوې ویډیو ملګرو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي، ویډیو مو چېرته خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سره سبسکرایب کړئ. او دغه پاوس ایرډراپ کې څوک مثلا کار نه کړي یا مثلا نه ورته معلوم، دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې لګوي، تاسو کله راسئ پکې او جاین سئ پکې. دا به تقریبا 2 3 4 5 ورځې کم ده، نږدې ورځو کې به لیست او تاسو ته به ګټه درکوي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک او چینل ته سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې خدای سپارم، الله په امان، مخ ته مو ښه شه.